نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د لسم محرم په ورځ باندې خپل کور والو باندې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې پیسې خرج کوي. خوراک کې وسعت پیدا کوي. د دې دوه فائدې دي. یو فائدہ خدا ده چې الله تعالی به تا په رزق کې برکت پیدا کړي، الله تعالی به تا په رزق کې وسعت پیدا کړي، فراخي به پیدا کړي الله تعالی. او دومره فائدہ دا ده چې الله تعالی به تا فقر او فاقه غربت دا ختم کړي. نو د لسم محرم ورځ داسې ده چې په دا کې په خپل ځان باندې کا پیسې خرج کړي، خوراک په معاملہ کې خوراک خوراکو کې صدقه کې خپل کور ول باندې خرج کړي، الله تعالی به داسې انعامات ورکوي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر ودلی دي من وسع على نفسه وآله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وای کوم یو کس چې د عاشورې په ورځ باندې د لسم محرم په ورځ باندې په خپل ځان باندې یا په خپل اهل او عیال باندې د کور په والو باندې مور پلار بچیان خزا څومره چې په کور کې وي په دې باندې کچیرته دغه پیسې خرج کی وسعت پیدا کی په رزق کې په خوراک دی خوراک په معاملہ کې وسع الله سائر سنته بیا الله تعالی پورا کال د په رزق کې الله تعالی وسعت پیدا کوي. څومره زیاته فائدہ ده خو بس د لږ غلط فهمي دی وجنه د سستی دی وجنه بس بیا دغه خبره د مونږ تاسو نه ټولي ویری شوی. نو په کار ده چې په دغه ورځ باندې د خوراک په معاملہ کې مونږ تاسو وسعت پیدا کو. د وسعت نه دا مطلب ده چې څومره شریعت اجازه را کړی خپل حد ده، د حد نه تجاوز کول افراط تفریط نه کار اخیستل دا ټیک خبره نه ده. بس چې انسان څومره طاقت وي وسعت وي، یو سړی به ډیر مالدار وي هغه غټه صدقه کولای شي عادي د حیثیت مطابق ده، او یو سړی به غریب وي دومره به مالدار نه وي استطاعت توفیق په نوي دي زیات پیسې خرج کولول بیا د افراط تفریط نه کار نه اخلي، بلکې څومره د طاقت وي وسعت وي هغه مطابق ته دی پیسې خرج کوي. او داسې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه او داسې مشهور محدث یحیی بن سعید او مشهور امام مفقی سفیان بن عیینه دا فرمایي وای مونږ د دې خبرې تجربه کړې ده، او لکه څنګه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي داسې بالکل هغه خبره مونږ په سترګو باندې ولیدله چې مونږ په دا ورځ باندې د خوراک په معاملہ کې وسعت کاوه، خوراک هم کاوه خپل ځان باندې هم او اهل او عیال باندې هم، بیا دغه کومه نتیجه ده د رزق د وسعت ولا د مونږ په خپل سترګو باندې ولیدله. دا خو د لسم محرم په ورځ باندې د پیسو خرج کول ولا خبره ده چې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې پیسې خرج کړي. او بیا په دا ورځ باندې د روزې څومره زیات فضیلت نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي او کوم یو کس چې په دغه ورځ باندې روزه ونیسي د لسم محرم په ورځ باندې الله تعالی د تیر د یو کال ټول صغیره ګناهونه معاف کوي. نو څومره زیاته غټه خبره ده چې الله تعالی د یو کال صغیره ګناهونه درته معاف کوي صرف د یوې روزې د برکت دی وجنه. نو په کار ده مونږ ته او تاسو ته هم چې د لسم محرم یا د یو لسم ور سره یا نم او لسم دا دوره چې موږ تاسو روزي ونیسو او په خپل خوراک کې وسعت پیدا کو او خپل اهل او عیال باندې خرج کو، نو یا الله تعالی موږ ته ډېر زیات ثمرات راکوي. نو چې څه مو ویل الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق ورکړي.